الیکشن مبارک را روان دی د ګناهونو سنټرې به کولاویږي د نافرمانۍ سنټرې به کولاویږي د بېلمازۍ سنټرې به کولاویږي د الله نه د بغاوت دفترونه به کولاویږي په هغې کې به د ځان بډایي د ځان صفتونه زه داسې یم او زه داسې یم او زه به داسې انقلاب راولم او زه به دا تبدیلي راولم هېڅ څه نشي کولی د دوی د لاسه د عمل ورځ په ورځ د تباهۍ طرف ته روان ښه ورځ مخکې ده او موږ ورپسې یو ځکه چې دا مصیبت او دا میدان دومره ګنده میدان دی د مصیبت نه ډک دی چې په دې کې به غټې غټې خبرې کوې نو هله به تا ته خلک متوجه کېږي او انسان چې کله غټې خبرې وکړي د الله مدد ترې واوړي انسان چې کله حدیث کې راځي دا وایي چې ما مشر کوي د الله نبي موږ داسې سړی مشر کوو نه په اسلام کې داسې سړي ته مشرۍ حق نشته دی چې هغوی ما له مشري راکوي ما مشر کوي زه ښه سړی یم قرآن کې هم په دې پابندي ده الله رب العالمین فرمایي فلا تزکوا انفسکم دا د ځان ډېرې پاکیانې مه بیانوه چې په خپله خوله لګئ د ځان صفتونه کې نه ډر بېباک او دغه رنګه بېداغ ماضي او فلان او فلان نه جھکنے والا نه بکنے والا په پنځو پارټو خرڅ شوی پنځه ځلې خپل ضمیرونه بدل کړي را بدل کړي هغه هم ځان سره لیکلي نه جھکنے والا نه بکنے والا دا والله که زموږ د مسایلو حل دی زموږ د مسایلو حل هم هغه دی چې هغه آدم علیه السلام الله رب العالمین ځمکې ته راکوز کړو ورته وفرمایل آسماني وحي به راځي د هغې تابعداري به کوئ انسانانو په چهرو بدلېدو باندې کار نه کیږي بلکې د وحي په تابعدارۍ باندې به دا قوم دا انسانیت سمیږي او هله به دوی د جنت مستحق ګرځي دنیا به دې مزیدارۍ آخرت به دې مزیداري